له موږ څخه پوښتنه شوې چې د میلمستیا لپاره څو لیتره سوډا لرو او نور یې دغه ټول معلومات راکړي. غواړم تاسې ویډیو ودروئ او سوچ وکړئ چې له دې معلومات څخه موږ کومو ته اړتیا لرو ترڅو لومړی پوښتنه ځواب کړو او بیا خپله یوه هڅه وکړو چې د دې پوښتنې ځواب پیدا کړو چې د میلمستیا لپاره څو لیتره سوډا لرو. ښه نو ویډیو ودروئ. راځئ دې معلوماتو ته وګورو. میلمستیا ته 100 تنه راځي. دا موږ سره د لیترو د شمیر په پیدا کولو کې هیڅ مرسته نشي کولی. ښه نو کولی شو له دې څخه تیر شو. موږ د میلمستیا لپاره د سوډا 5 بوتلونه اخیستي. ډېر ښه، دا ګټور ښکاري. موږ د سوډا 5 بوتلونه لرو. ښه نو دا 1 2 3 4 او 5 د سوډا بوتلونه. دا دلته په دې ځای کې دغه معلومات دي. اوس یوازې په دې کې وپوهیږو چې په هر بوتل کې څومره سوډا ده. دا میلمستیا به 3 ساعته دوام وکړي. دا بیا هم د سوډا د لیترو له شمیر سره هیڅ کومه اړیکه نه لري. په هر بوتل کې 2 لیتره سوډا ده. دا په زړه پورې خبره ده. دا 2 لیتره، دا هم 2 لیتره، دا هم 2 لیتره، دا هم 2 لیتره او دا هم 2 لیتره. که وغواړو د سوډا د لیترو ټولیز شمیر په لاس راوړو، موږ 5 بوتلونه او په هر بوتل کې 2 لیتره لرو. نو لیکلی شو چې 5 ضرب 2 او دا له څو سره مساوي دي؟ 5 ضرب 2 له 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 سره یو شان دي. 5 2 لرو، ټول سره جمع کوو. اجازه راکړئ چې ویې لیکم. کوم چې له 2 4 6 8 10 سره مساوي دي. 5 ضرب 2 هم 10 کیږي. موږ د میلمستیا لپاره د سوډا 10 لیتره لرو او موږ په دې وتوانیدو چې پرته له دې چې وروستنۍ جملې ته وګورو دا پوښتنه ځواب کړو. او دا وروستنۍ جمله داسې وایي چې د تېرې اونۍ په میله کې مو د سوډا څو بوتلونه درلودل، کوم چې له دې پوښتنې سره هیڅ کومه اړیکه نه لري.